استودیو سلام سلامونه وما استودیو که اجازه وي زه به پروګرام زه به هم په شعر پیل کړم ځکه شاعر مو میلمه دی سایل یادوم ومې سټوډیو ته ستړی مشې رحمت شاه سایله د غزل ستوریه درد خلکو کړې دوا سایله خوږو خبرو ته دې څومره اورېدونکي راټول ستا پېژندنه به په شعر کړمه بنا سایله د سوات بونیر سیمې خودي د شاعرانو که نه 1950 کې ته هم هلته شوې پیدا سایله د ورتیر کلي کوڅې ماته دي له زړه راتېرې چې ماشومتوب کې پالنه وکړه ستا سایله شاعره تا خو ټول 4 کاله ښوونځی لوستلی نو شاعري دې داسې زده کړله له چا سایله ښوونځی خو څه کوې چې ځان دې پوره ورساوه ته وې مجنون او اخبارونه دې لیلا سایله 14 کلن وې چې لیکلی د لومړی غزلو 20 کاله وروسته د آثار په چاپېدا سایله شعرونه ستا شول ګړندي لکه سیندونه یاره خواږه بیتونه دې شول ټولو ته آشنا سایله اوس په زرګونو غزلونه او بیتونه لرې چا پرې سندرې ښایسته او چا ګډا سایله روژه دې ماته چای دې څنګ کې او کیسې راته کړه تڼي ته نه دی روژه ماتې لا روا سایله لندن د اکتوبر 21 او د مازدیګر 4 بجې او 19 دقیقې ګران اوریدونکو ستړي مشئ او زموږ میلمه لکه چې واورېدل ډېرې خبرې نه اوږدوم رحمت شاه سایل دی سایل صاحب سلامونه السلام علیکم جوړ تکړه طبیعتونه ښه دي کله مو چې پروګرام ته رابللې دا خبره مې در سره وکړه چې په ټول پښتانه شاعران شوي دي خو کله کله داسې ګډوډ شعرونه هم څوک لیکي لکه ما چې درته ویلې ډېره مننه دا شعرونو کې خو ډېر خوند مو او ډېر زیات لکه په یو څو مصرو کې دی زما پوره تاریخ او جغرافیه بیان کړه ستاسو تاریخ او جغرافیه مو راټول کړي وو تر خپله وسه مې کوشش وکړه خو ځینې جزئیات که رانه پاتې هغه دا و چې تاسو 9 کتابونه لیکلي دي دا کتابونه مو د شعرونو دي او یو مو د کیسو کتاب لیکلی دی د پسرلي یادونه د لمبو په سیوري کې در چې د څړیکو څانګې وسپړلې دا مو د کتابونو نومونه دي او د هغه کتاب چې هغه کیسې دي د هغه نوم اخري سندره ده بلې صحیح او دا چې یوه خبره مې بله هم په شعر کې نه وکړې چې تاسو ټول عمر خیاطي کوئ یا درزي یاستئ خو دا مو راته ویلي و یو زیری مو راکړی و چې په دې وختونو کې به د پښتون په رساله کې د خیره کار پیلوئ صحیح ده جی او له خیره دې کار ته ور روان یې که نه زه یو میاشت دوه شو چې راغلی یم دلته او د پښتون رسالې د بیا اجرا لپاره کوششونه کوو لیکونه مو استولي دي خلکو ته جوابونه را روان دي او انشاءالله ډېر ژر به د پښتنو لاسو ته پښتون رساله بیا ورسوو محب الله خو دغه دی اوس په ټلیفون کې دی او د هلمند نه یې ټلیفون کړی دی بلې محب الله جان سلام ولې د هلمند څخه زه محب الله د شفت الله زوی خپل سلامونه د بي بي سي د راډیو میلمه او تنې صاحب تا ته وړاندې کوم وعلیکم سلام تنې صاحب زه د 14 کالو یم ما چې د شاعرانو شعرونه اورېدلي دي بعضو شاعرانو په خپلو شعرو کې د وخت د امیرانو صفت کړی بعضو د رژیمونو صفت کړی دي بعضو غندلي زما د میلمه څخه پوښتنه دا ده چې آیا بېطرفه شعرونه به د خلکو د علاقې وړ وګرځي او که هغه شعرونه چې سیاسي رنګ ولري مننه سایل صاحب تاسو خو سیاسي شعرونه لکه چې کم لوستي خو د پښتو په اړه مو شعرونه خورا زیات دي ستاسو نظر څه دی زما دا خیال دی چې لکه دا دغه رور ټیک خبره کوي مطلب دا دی چې موږ باید چې شعرونه وایو چې هغه د خپلې خاورې خپل قام خپل ولس د مسایلو مطابق د هغې د سیاست د هغې د سیاسي ژوند د هغې د ادبي ژوند د هغې د ژوند ټول اړخونه موږ په نظر کې ونیسو او بیا دا دی چې د پښتون ژوند ته د هغه تاریخ ته ګورو نو دا ذمهواری مو نور هم ډېرېږي زما په خیال هغه شعرونه ډېر زیات ښه وي چې هغې کې دا مسلې او د هغې خلکو دغه وي یو خبره چې شعر چې کوم دی دا ناره نه ده شعار چې ورته وایي که نه شعر لکه مطلب دا دی یو فني لار ده نو ښه به دا وي چې موږ څه مسله هم پیش کوو د شاعر په حیثیت نو چې هغه په پوره فني لاره کې پیش کړو په پوره فني ډول یې پیش کړو
بله یو بل اوریدونکی تڼای دی د خوست نه ټلیفون کړی دی. بلې تڼای صاحب. بله السلام علیکم. وعلیکم السلام مهرباني. زما اسلام سپین ته او مېلمانه ده. وعلیکم السلام مهرباني که پوښتنه. زما څخه دا سوال دی چې ده په اوس وخت کې کوم نوي شعرونه جوړ کړي دي که نه د وطن په مینه جوړ کړي دي او که یو پخوانی شعر چې دی په خپل غاښ کې زمزمه کور دی مخواست. ساحل صاحب کتابونه خو مو ډېر لیکلي دي خو کیدای شي مطلب یې دا وي چې هغه څه چې لیکلي مو دي خو لا چاپ شوي نه دي داسې څه هم لکه چې لرئ زما په نظر. ولې نه لرو په وخت ورته دا زما په خیال پیش کو که دی اوس غواړي که تاسو وایي اوس په ورته پیش کو بس نو چې تیار یې لازم په خیال زه لکه یو دوه کتیبه پیش کړم ما مخکې لیکلي دي. یو دا چې په ملاتړ وه په لښکر نه وه سایله په ملاتړ وه په لښکر نه وه سایله چې د ننګ میدان ته راغې نو د شمېر شو که دعا د بیټ نیکه وه خو پوره شوه خو پښتون چې څومره ډېر شو دومره زیر شو. یو دویمه کته داسې ده چې دا وګړی په وجود څومره غني دی خو په برخه جوارګر دی تاواني دی. دا وګړی په وجود څومره غني دی خو په برخه جوارګر دی تاواني دی. تار تار پروت دی چا راټول نه که سایله د پښتون وطن ګریوان د لیوني دی. ګریوان د لیوني دی. مننه کوو بیا هم تاسو ته درځو ساحل صاحب را سره اوسېږئ او شعرونه مو تیار ولرئ در سره ځکه چې اورېدونکي کیدای شي غوښتنه بیا هم وکړي درنه. یعقوب استاد دی د هلمند نه. بلې استاده. السلام علیکم سپین سنۍ تاته او رحمت شاه ساحل تاسو سلامونه وایم ټول اورېدونکو ته. وعلیکم سلامونه خو مو واورېدل خو نورې خبرې دې نه شو اورېدلی که راډیو مو ټیټه نه کوي. راډیو به ټیټه کړم. د رحمت شاه ساحل تاسو څخه زما دا پوښتنه ده چې ته د کوچني اختر تر اوسه راغلی نه دی خو نو را روان دی د هغه په باب کې یو شعر که موږ ته ووایه خو ډېر به ښه. نو بس بیا به هم ساحل صاحب ته ورشو او شعرو ژمنه یې را سره کړې ده ستاسو نه مننه کوو. بل اورېدونکی برکت الله سلیم دی دوی په ټلیفون کې را سره دي. بلې قاري صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوښ شوم چې غږ مو واورم. استاد رحمت شاه ساحل صاحب ته هم د خوښۍ نه ډک سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم قبول منظور شي. زه د دوی څخه یو مشوروي چې داسې د مشورې په شکل ده داسې او دغه ورسره شریکوم چې دغه د بعضې شعراو په کتابونو کې دغه د صنم لفظ په سواد لیکي او دا د پخواو دغه بوتانو ته د اصنام جمع ده. صنم چې دغه په سین سره لیکل زه فکر کوم چې غوره کړي شي ته وایي نو د دلبر یا صنم هم ولې دلته نه پوهېږم چې اشتباه شوې ده او که زه نه پوهېږم دا هم یو سوال دی. او بل سوال داسې نو دا یو شریکه مشوره ده چې د تاسو نه هدایت نه چې په تاسو کوم سوال او دا بل داسې دی چې مثلا بعض شعرا د خپل شعر د ښایسته کولو دپاره په داسې شیانو قسم خوري چې په هغې قسم نه کېږي. مثلا نو د ده د شعر ضعف و کمزوري نه ښایي. صحیح. یو خبره زه یادوم ساحل صاحب وبخئ تاسو به حتما برکت الله سلیم پیژنئ. دی په نړۍ کې د هغو ډېرو کمو کسانو له ډلې نه دی په ټوله دنیا کې چې ډېر ښکلی د قرآن عظیم الشان تلاوت کوي او ډېر ښکلی غږ خدای ورکړی دی او د غږ تر څنګ خدای تعالی د شعر او د شاعرۍ استعداد هم ورکړی دی. ډېر ښه شاعر هم دی. په هر صورت د پوښتنې ته که ځواب ورکړئ. نو د صنم په حقله د هغه خبره چې کومه ده سواد سره لیکل یا سین سره لیکل زما په خیال دا څه شی دی چې لکه صحیح به د سواد سره که د سین سره به خو لکه په پښتو شاعرۍ کې دا شی لکه شهرت لري په زړه کلاسیک شاعرۍ کې هم په نوي شاعرۍ کې هم. بهر حال لکه زما دا خیال دی چې صنم لکه په هغه معنو کې مونږ له اغستل نه دي پکار لکه پخوا چې خلکو صنم ته یا ورته د عقیدې په بنیاد یې ورته کاته داسې نه ده. د حسن په بنیاد یا د آرټ په بنیاد که چا دغه څیز ته یو فکر کړی دی او هغه په خپل دغه کې راوستی دی لکه د مثال په طور چې په صنم داسې چا کمال کړی کمال کوي په خپل رب نه وهي ما متحرک ساتي
بله. په صنم داسې چا کمال کړی کمال کوي. نو دې کې لکه دغه فن ته اشاره ده چې لکه داسې طریقې سره جوړ کړی دی. ټیک شو که نه چې هغه په خپل رب نه وایي خو خلک متحرک ساتي. نو لکه دا دی هغه فن دغه دی لکه زور دی پکې قوت دی پکې. باقي د بله کومه خبره وکړه زما بله پوښتنه دا ووایي شاعران اکثره داسې خبرې کوي چې مثلا چې په ځینې شعرونو باندې قسم خوري چې په هغې قسم جایز نه وي. بله. نو زما په خیال خو لکه دا ډېر لوی سمندر دی او ټولنیز ژوند چې کم دی په هغې کې بیا بلا قسمه شاعران دي. څوک د غرونو اوسېدونکي دي، څوک د کلو بانډو اوسېدونکي دي، څوک د ښاریو اوسېدونکي دي. بلا قسمونه دي پکې، بلا رسمونه دي، رواجونه دي. نفسیاتي طور لکه په ځینې مخصوصو کلچرونو کې یا رسمونو رواجونو کې خلک لوی شوي وي. نو که په ځینې شعرونو چا قسم خوړلي زما په خیال دې ته به ډېر کاته نه وي پکار. دا لکه هغې دا قسم چې کوم دی که نه لکه په خبرو کې یا په ټولنیز ژوند کې د خلکو سره په روزګار کې دا قسمونه ډېر رله موږ خلک لیدلي دي چې دغسې مخوري هغه څیزونه چې په هغې قسم جایز نه دی، په هغې خو لکه نه دی پکار. دې ډېره ښه خبره وکړه. خو زما په خیال چې قسمه قسم خلک دي زمونږ په ټولنیز ژوند کې او که دغسې پویه خلک لکه د دي ځان ورورسوي او هغې ته دا لکه لار سمه کړي. نو زما په خیال چې کوشش به کوو چې دغه خلک د دې نه واړو دا یقیني ښه خبره نه ده. مننه. بل اورېدونکی مو له قندهار نه د ټلیفون په لیکه کې را سره دی او دی راز الله صافی نومیږي. صافی صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. انټرنیټ صاحب تاسو ته او رحمت شاه صاحب ته ټولو ته زما سلامونه ورسېږي. بعد سلامه څخه زم د رحمت شاه صاحب څخه یوه پوښتنه لرم. مهرباني. زما پوښتنه دغه د رحمت شاه صاحب څخه دغه یو نیم شاعران چې دي انټرنیټ صاحب دغه شاعران د مجازي شعرونه ډېر وایي. لکه دا یو نیم خلک چې معنا داسې بعض معنا خلکو په داسې کوي چې معنا تکرار کړي دي او یو نیم خلک بیا داسې معنا د وطن و مثال د ملک و معنا داسې مثال د پخوا شعرونه وایي چې هغه مثال ډېر څه خوند ماته په خپله راکوي. نو د رحمت شاه صاحب څخه زه دغه پوښتنه کوم چې دغه مجازي شعرونه د خلکو په زړونو کې ډېر ځای نیسي آیا که دغه نور شعرونه. نو دغه یوه پوښتنه ده زما. او بل به زه فقط رحمت شاه صاحب ته دغه یو بیت شعر به ورته ووایم مهرباني اجازه وي. هغه دغه شعر دی انټرنیټ صاحب وایي زه چې د غازیانو پر سر ننګ کړمه زم د هر ظالم پر ضد به جنګ کړمه تورې چارې ولاړلې رڼا سولې تورې چارې ولاړلې رڼا سولې نور به د مختور ځایونه تنګ کړمه زم د هر ظالم پر ضد به جنګ کړمه. بس نور نو مننه ستاسو صاحب جان مننه. مننه ستاسو نه هم مننه کوو. وربشو بل اورېدونکي ته او دی سید الرحمن ظاهر نومیږي. دی د پاکستان د هریپور نه په ټلیفون کې را سره دی. بله. السلام علیکم. طارق صاحب سید الرحمن ظاهر وبخښئ ظاهر صاحب مهرباني وکړئ. تاسو ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه خو اول یعنې یو پښتو ژبه یو شعر وایي ویښ قومونه ښکلوي د عجیب ولي مړه قومونه ښکلوي د عجیب څلي چې د مرګ په تبه پروت یې پرسې نه وي تاسو له مرګه یې ښوروي لرګي ټوګري مطلب څه که نه جنډې دي. زه راځم هغه ته ساحل صاحب ته چې د دې شعر نه خو موږ ټول عمر په پاکستان کې تېر کړی ډېر ما اورېدلي دي. یو خو دې ته چې دا کتابونه کوم ځای کې پیدا کېږي دا دی یوه موږ هغه کوم کتابخانو نه لاسته راوړو. او بل دې نه هیله کوم چې دغه شعر ماشومان ته د مشرق که د مغرب دي د ژړا او د خندا انداز یو ده چې دغه شعر سره موجود وي او موږ ته ووایي. ستاسو نه مننه کوو ظاهر صاحب. ساحل صاحب د دې اورېدونکي خبره تاسو ته په داسې ډول متوجه وه چې زموږ ډېر اورېدونکي د نورو شاعرانو هم دا پوښتنې کړې وې چې مثلا ستاسو غوندې د شاعرانو چې کتابونه یې نه پیدا کېږي او ستاسو کتابونه هم چې ما تر کومه ځای لیدلي دي ډېر پخوا چاپ شوي دي او د کیفیت په لحاظ دومره ښه نه دي. نیت لرئ چې د سره یې چاپ کړئ مثال نور کتابونه یا همدا کتابونه بیا چاپ کړئ؟ زما په خیال داسې ده چې دغلته هر چا چې دا خبره کړې ده چې د پښتنو شاعرانو کتابونه نه پیدا کېږي داسې نه ده.
یو خو ډیر مخکینی کتابونه دي که هغه چرته یو ایډیشن شوي او بیا هغه کسانو نه کړي یاږي د دې نه پریوتی وي څو پورې چې زما د کتابونو تعلق دی زما په خیال یو ایډیشن ما یو ځل نه دی کړی څو ځله مې کړي دي او زما په دغه کې چې کوم دی یونیورسټي بوک ایجنسي کې په دانش کتابخانه کې لکه دوه درې څلور کتابونه چې کوم دی دا هر وخت پیدا کیږي چې کوم نوي ختم شوي وي نو هغې ته زما په خیال میاش دوه پس زه خامخا یو بل ایډیشن کوم زما د ډېرو کتابونو ایډیشنونه څلور پنځه شپږ هم شوي دي نو زما په خیال پیدا کیږي خو دلته پیدا کیږي اوس په نورو ځایونو کې ولې نشته دا معلومات موږ هم نه لرو بله داسې معلومیږي چې د کتابونو ویش مثلا دا په سمه طریقه سرته نه رسیږي نو لکه دلته دکان دی که نه که مطلب دا دی بل ځای چېرته دکان وي او هغه د دې ځای نه راشي او کتابونه یوسي ځان له ډېر که نه نو هغه ځان له خبره ده نو هغلته بیا پیدا کیږي او که نه ځکه چې پښتانه هر ځای ډېر زیات دي نو چې کوم ځای دغه شوق خلک لري د کتاب دا پیدا کولو که نه نو هغلته پکار دی چې لکه ډېر کتابونه تللی بدقسمتي دا ده چې موږ یو ایډیشن کوو نو خو زر کاپې وکړو که نه نو تاسو ګورئ چې دلته څومره خلک دی بیا بهر څومره خلک دی بیا په افغانستان کې څومره پښتانه دي نو په کوټه کې څومره پښتانه دي نو مطلب دا دی چې لکه پیدا کیږي داسې نه ده چې نه پیدا کیږي ستاسو نه مننه بله پوښتنه دا کړې وه وایي تاسو که کوم شعر ورته وایي د ماشوم په اړه یو شعر درنه غوښتی ما په یو وخت کې چې کوم دی دا شعرونه لیکلي وو چې ما ته پوره یاد خو نه دي 2-3 شعرونه دي خو زه بخښنه غواړم یاد راته نه دي لکه ده چې دغه یو شعر وي چې دغه چې کوم دي زورور خلک دا که د مشرق دي که مغرب دي راز یو استاذ یو داسې شعرونه دي که نه دا یو دي او ماشومان که د مغرب که د مشرق دي د ژړا او د خندا انداز یو دی مطلب دا دی چې د دې په خوشحالۍ کې او په غم کې د دې په انداز کې هیڅ فرق نشته دغسې موږ دا وایو چې زموږ د مغرب د ماشوم ژړا خو موږ ته رارسي زموږ لکه د دې ځای د دې خاورې د ماشوم ژړا هغلته ولې نه رسي نو دغسې تصورات موږ وخت په وخت په شعرونو کې کړي خو زما دومره ډېر شعرونه دي زه بخښنه غواړم او اوس هم لیکمه چې ما ته یادېږي پوره نه نو چې کوم راته یاد یې هغه به ورته وامه چې هغې وایي او چې کوم راته نه یادېږي د هغې لپاره به بخښنه غواړم مننه انجینر محمد زما سره ملګري انجینر صاحب فیض الله انجینر صاحب اسدالله موږ له فکتیا د ګردیز تاسو سره تاسو زحمت درکوو مهرباني خپل سلامونه خپل مېلمه ته د بي بي سي مېلمه بي بي سي ته وړاندې کوو ټولو اورېدونکو ته زموږ سوال د محترم مېلمه نه دا دی چې څه باعث شو چې ته شاعر وګرځېدلې او دوهم سوال زموږ د مېلمه نه دا دی چې ستاسو محترم قوم ته ځکه چې موږ کله پاکستان ته درلو شاوخوا ستاسو دا کلي چې دي لکه قلم خیله قالزره او دارنګې دغه کا د خرقي په لوبه دغه دي کلي دي موږ چې کله پوښتنه کوله نو هغې ځان پښتانه نه ګڼل د قومونو او ستاسو دغه چې دی کله ورتېر دې ته چې موږ درلو نو بهتره چې موږ کله پوښتنه کوله د قومونو چا به راته یو قوم ښودو خو مختصره ده چې د یو قوم پورې تړاو نه لرو موږ شاعر د دغه پوښتنه په دغه بنا کوو چې آیا ته خپل قوم ته راوښیې او په اخره کې که موږ ته یو د پښتو د ملي والي خطط او پورته پښتنو په باره کې موږ ته نو ډېره مننه به وي مننه انجینر صاحب ساحل صاحب دغه انجینر صاحب محمد له پکتیکا نه دا پوښتنه وکړه له پکتیا نه چې وایي یو خو دا چې تاسو انګیزه په اصطلاح د دې علت شی و چې شعر ته مو مخه کړه ولې شاعر شوئ دا یو ځل ما په خپله په ځان سوال کړی چې ما سوچ په ځان کوو چې زه شاعر ولې پیدا شوم بې دردو پښتنو ته د نغمې ضرورت څه و ما سوچ په ځان کوو چې زه شاعر ولې پیدا شوم بې دردو پښتنو ته د نغمو ضرورت څه و خبره دا ده چې دا خو سړی نشي ویلی زه اوس دا نشم ویلی چې زه ولې شاعر پیدا شوی خو دا ده چې د ماشوموالي نه زما دې طرف ته چې کوم دی توجه وا چې زه داسې 14 یا 14 کال ته راورسېدم نو بیا مې شعرونه لیکل شروع کړه
او د دې سره سره مې لوستل هم کول اوریدل مې هم کول او ډیر په غور مې اوریدلی. نو دا زه لکه دا نشم ویلی چې زه لکه که موږ په ځان سوچ کوو چې زه ولې خدای پاک پیدا کړم که نه، یا زموږ کله کله په دا انټرویوګانو کې خلک تپوس کوي چې ته کله پیدا شوې، ولې پیدا شوې، نو د دغه ولې جواب خو زما په خیال ډیر زیات ممکن نه دی. د خدای تعالی سره دی هغه جواب. او بالکل جی بالکل. نو خدای پاک شاعر پیدا کړی، ما هست لوس کړی دی چې زه به د خپل خلکو دپاره شعرونه لیکم، زه به د خپلې خاورې دپاره لیکم، او زه به د دې قام د دې ولس دپاره شعرونه لیکم. که نه شم لیکلی بس بیا بس کومه که پرېښوده مې هله دې ملګري باقي وي چې موږ ستاسو کلو طرف ته درغلي یو، هغلته په قوم یا خیل باندې خلک نه پیژني، هغه وایي چې موږ د پښتانه نه یو. داسې نه ده. زما په خیال د پښتنو چې څومره صفتونه دي هغه په دغه کلو کې په دغه خلکو کې موجود دي. میلمه پالنه پکې شته، غم خادي، یاري دوستي، دا ټول شعرونه پکې موجود دي. البته دا حقیقت دی چې هغې ته دا ضرورت نه راغلی چې ته د کم خیل نه لکه پښتون خو به زما په خیال داسې نه دي به د چا نه تپوس کړي. ډېر ساده خلک هم شته، ممکنه ده چې داسې د چا زمیندار د بچي نه تپوس کړي او هغه ته نه پته، ځکه چې په نوو سبقونو کې یا په نوي ژوند کې هغې خلک دغه شوي دي. خو داسې نه ده چې هغې څه خیلونه پکې دي باقاعده. لکه زه په خټه دغه یم عثمان خیل یم، په عثمان خیل کې زه پنده خیل یم، او دا خبره ما چېرته هم نه ده پټه کړې، ما لکه لیکلي دي. خو دا ده چې لکه دا په خیلونو باندې ځان دغه کول چې لکه دا پلانې خیل دی، دا ډنګرې خیل دی، زما په خیال موږ دغه د یوې مخصوص پیژنګلو لپاره په کار راولو. نور دا ده چې موږ ټول پښتانه یو، او چې پښتانه یو نو یو بل پیژنو، د هغې رسمونه رواجونه، د هغې ژوند جواک، د هغې عزیزولي، د هغې غمخادي، یاري دوستي، دا ټول پیژنو. ستا خبره دې په ګل بدلوي، او که اجازه دې ستاسو یو شعر به د خپل همکار نه واورو. ښه ښه د نوي کال په سحر چې ته له خوبه پاڅې، لکه د نور کله په شان په آینه کې ګورې. زما تصویر در واخله، زما تصویر در واخله، دوړې ترې څنډ وهه، پوکی ورکه، خو پام چې شونډې دې ترې اور وانخلي، خو پام چې شونډې دې ترې اور وانخلي. که ورکتی نشي نو مه ورګوره، که ورکتی نشي نو مه ورګوره، خو یا د سترګو توره، مبارکي د نوي کال ترې خامخا واخله. سایل صاحب په دې شعر کې که سړی فکر ورته وکړي که نه، مثلا تصور دی، خیال دی، نازک خیالي ده. زما پوښتنه یوه اوس په فکر کې هم دا اوس مې چې شعر اورېده، د شعر د ویلو دپاره به هغه هم د داسې شعر د ویلو دپاره لکه رحمت شاه سایلي چې وایي یوې لویې زده کړې ته اړتیا ده. خو تاسو یوازې 4 کاله ښوونځی ولوستی دی او بس دا مو څنګه دا طوفان کړی دی؟ نو ګرانه وروره داسې ده چې دلته دستور دا دی چې لکه او پکار هم دی چې دستور وي دغسې چې د چا سره د پوهنځي د کالج ډیګري وي نو هغه ته خلک لکه دغه وایي تعلیم یافته وایي. خو دا دی چې ما زما په خیال په څلورو زرګونو کتابونه ویلي دي، کم چې زه ویلی شم په اردو کې، په پښتو کې هغې ته راوړېدلي دي، نو ما ویلي دي. خپل کلاسیک مې ویلی دی، او باقاعده مې اخبارونه ویلي دي، باقاعده رسالې ویم. لکه زما ژوند مسلسل د مطالعې په دغه کې تیر شوی دی. او بله دا ده چې د مطالعې سره د شعر دپاره د مشاهدې هم ډېر زیات ضرورت وي. نو زما په خیال زمونږ خپل ټولنیز ژوند هم یو سپړ دی کتاب دی. موږ یو تاریخ لرو، موږ یو کلچر لرو، موږ څه رسمونه رواجونه لرو، د هغې ډېر خواږه دي. د هغې په دغه کې مجموعه کې زمونږ نفسیات چې کم دی هغه جوړ شوي دي. نو د هغه جوړو شوو نفسیاتو، د هغه ډیولپ شوو نفسیاتو
په حواله چې کم دی د شعر کې کسر راځي او زه خو خپل ولاکه په دې پوهیږم چې دې شعر کې نازکی ده پختګي ده بل څه دي خو لکه هغه خپل احساسات خپل جذبې هغه چې را نقل کو هغه کتاب چاپ کو خلکو ته پیش کو خلک خوښ کی زه د هغې مننه کوم او دا هم یو سبب چې کم دی بس چې تر څو پورې کولی شو سبب چې کم دی هغه د پیس خبره چې فقیر ته اپنے دن میں غزل خان گزر گیا کس چې بس سایلم غزلی لیکلی وي شعرونه لیکلي باریکو پلاني ډینګ نو خلک خوښي د خلکو نه ډیره زیاته مننه ځکه چې دا دي د خلکو لپاره ما چې کوم شعرونه لیکلي زما نه دي پاتې بلکې دا د خلکو دي بیخي همداسې د تاسو ته د ډیر عمر غوښتنه کوو او لا برای درته غواړو یو بل اورېدونکی چې دی هم شاعر دی خو په پردي ملک مسافر دی او د وطن په یاد دی هم شعرونه لیکي اوس په ټلیفون کې را سره دی او دی له هالند نه احمد شاه دی بلې احمد شاه جان السلام علیکم السلام علیکم مهرباني وکړئ تاسو لکه چې په کوم او زه تاسو ته د بي بي سي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته او په تېره بیا مېلمه سایل صاحب ته ډېر سلامونه وایم بخښنه غواړم چې زه په لاره کې یم زما خبرې به هم صحیح نه پوهېږم چې اورېدل کېږي که نه زما پوښتنه د سایل صاحب څخه دا وه چې آیا دا یې له کار او شعر ویلو پرته بیا هم آزاد وخت لري او که لري نو په دې آزاد وخت کې دی څه کارونه کوي او د شعرونه مې واقعا چې ډېر خوښېږي چې ښه مثال یې د شعر یوه مصرع ده چې دی وایي چې زه پترای سایل وایم ټوټې ټوټې کچکول بندې خیر پښتانونه د پښتو دپاره غواړم ډېره مننه که زما دې پوښتنې ته دی جواب راکړي نو خوشحاله به شم مننه ستاسو نه سایل صاحب وای داسې وخت هم لري کله کله د بیکارۍ وخت در سره یې که نه ما خو اورېدونکو ته یو څه وویل چې ستاسو اصلا دنده مو درزي د خیاط یاستئ او په ضمن کې شاعر نور هم څه کار لرئ دا زه اول خو به دا شعر لغوندې د اورېدونکو دپاره صحیح کړمه ملګري ډېر ښې جذبې سره ووې خو لغوندې په دا لومبۍ مصره کې دغه شوه مخکې وروستو شوه بله بیا هم پتري سایل په خپل ټوټې ټوټې کچکول خیر د پښتنو نه د پښتو لپاره غواړم دا داسې نو وخت خو مې ډېر کم لرلی دی صاحب ځکه چې زه د ورځې خلک 8 غنټې ډیوټي کوي ما 12 غنټې کړې ده او په دې 12 غنټې کې ما خپل یاران دوستان راغلي خلک هغه مې پاللي د هغې سره مې خبرې هم کړي دي او شعر چې ما لیکلی دی یقین ما د ورځې نه دی لیکلی شوی ما د شپې لیکلی شوی د خوب نه مې یوه ټوټه رابېله کړې ده چې کله آمد شوی دی کله شعر تنګ کړی ما نو بیا د خوب نه مې یو ټوټه رابېله کړې ده او ډېر په مشکله کې مې شعرونه لیکلي دي خو دا ده چې لیکم یې ځکه چې شعر یو داسې شی دی چې کله په سړي راوورېږي نو بیا لیکل غواړي نو که شپی که ورځي نو د ورځې لکه نیمه جوړ شوی ځکه چې ذهن مې دغه طرف ته تللی نه شي ژوند مې داسې کړی دی بله پوه شوم د اماراتو د اورېدونکو نه بخښنه غواړو چې ټلیفونونه یې نه کېږي فکر کوم دوی ټلیفون وکړي خو کله چې موږ ټلیفون ورته کوو او غواړو چې د چا خبره ورسره کنټاکټ وکړو نه کېږي په هر صورت ګران اورېدونکو نورو اورېدونکو ته به ورشو او دا ځل داسې یو چا ته ورځو چې د سایل صاحب ډېر شعرونه یې په خپلو سندرو کې را اخیستي دي سایل صاحب که څه هم ستاسو شعرونه خورا ډېرو سندرغاړو په سندرو کې راټول کړي دي لکه مثلا خیال محمد شو ګلزار عالم شو هارون باچا شو منګل او ناشناس شو که نه ډېرو سندرغاړو نه پوهېږم تاسو په دې باندې خبر وئ چې دوی به دا شعرونه اخیستل که تاسو به بیا وروسته خبرېدئ د ځینو نه خو به خبر وم ځینو به د کتابونو نه اخیستي وو خو یوه رابطه به مو ضرور کېده چې یاره زه پلانې شعر ویل غواړم نو هغې خلکو زما د جذبو دغه قدر یې کړی دی او په خپل وسې کوشش کړی دی چې زما نه تپوس وکړي چې دا شعر زه ویل غواړم اوس به همداسې یو چا سره خبرې وکړو چې نه پوهېږم تپوس به یې حتما در نه کړی خو ستاسو ډېر شعرونه یې په سندرو کې رااخیستي دي او دی یو تکړه سندرغاړی دی ماستر علي حیدر دی د پېښور نه بلې ماستر علي حیدر السلام علیکم صاحب تړی مشه جوړ په خیر تاسو څنګه صاحب مهرباني او د ټلیفون په هغه خوا کې خو زمونږ تکړه شاعر رحمت شاه سایل دی او صاحب ما د سایل صاحب خبرې واورېدلې اورم خبرې نو سایل صاحب زموږ د پښتنو دپاره او بلکې زموږ د لرې او بلې پښتونخوا دپاره یو نایاب او نابغه شاعر دی
زموږ د فخر وړ دی چې موږ په فخر کوو په ډېر لویه ستاینه کې ستایو او د ساحل صاحب دپاره زما په خیال الفاظ نشته چې زه وایم د ساحل صاحب څه شخصیت او څومره لوی حیثیت مالک دی او د خاص کې هنرمندانو دپاره هغه حیثیت لري. ماستر علي حیدر، زه پوهېږم چې ستاسو شرایط اوس داسې دي چې څه به نه لرئ په کور کې، ماحول به اجازه نه درکوي، خو بیا هم که وکولی شئ په ټلیفون کې یوه نیمه د ده د شعر نه جوړه شوې سندره راته زمزمه کوي. یو خو د ساحل صاحب یو دوه شعره عرض کومه چې هغه شعرونه خو د ساحل صاحب هر یو شعر انتخاب دی، د خوښې شعر دی. یو خو زه یو دوه شعر همداسې وایم او یو چې کوم اولني ما سندرې شروع کولی زه خو دوه جوابه کوم، یو موسیقي ترتیب ورکوم هغه خو ټول پښتنو ته معلوم دی، یو چې دی سندرې وایم. نو د دې نه مخکې چې ما سندرې ویلې ما موزیک ترتیبوو او بیا ورسره چې کله زه سندرو ته راغلم نو ما اولین کلام د ساحل صاحب ویلی دی په ټلویزیون باندې. د هغې کلام یو دوه شعره وایم او د هغې نه مخکې دوه شعره وایم د ساحل صاحب. هغه وایي چې که څوک خاندي او که جاړي پکې اوسي، که څوک خاندي او که جاړي پکې اوسي، د یو بل نه مینې غواړي پکې اوسي، پښتونخوا دې تل اباد وي ساحله، پښتونخوا دې تل اباد وي ساحله، د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي. نو دا خو همداسې دوه شعره او ورسره یو دوه شعره زه په اواز زمزمه کوم. خدای دې وکړي چې خوندو کې زه خو روژې هم ساتم او روژې دي په دغې ورځو کې زموږ اوازونه هم ډېر په ځای نه وي، خو خپل اورېدونکو ته خواهش سره وایم چې یاره هر څه چې دي قبلولی دی. دا زما اولین سندره وه چې کله ما سندرې شروع کړي دي او په ټلویزیون باندې ما سټارټ خپل اواز خپل اورېدونکو ته اورولی دی، هغه د دې سندرې نه دی. د یو نظر څومره تاوان غواړې، د یو نظر څومره تاوان غواړې، زه رانه غواړې، زړه رانه غواړې، رانه غواړې، رانه غواړې، که ګرېوان غواړې، د یو نظر څومره تاوان غواړې، د یو نظر څومره تاوان غواړې. دې ګرانۍ کې د خپل سر په بدل، په دې ګرانۍ کې د خپل سر په بدل، د یار دیدن څومره ارزان غواړې، د یار دیدن څومره ارزان غواړې، زړه رانه غواړې، زړه رانه غواړې، رانه غواړې، رانه غواړې، که ګرېوان غواړې، د یو نظر څومره تاوان غواړې. والا ډېر خوند یې وکړه. زما اواز ډېر ناست دی، پروا نه لري. ما ورته به داسې چل وکړو د خیر دغه د روژه په تېرېدو د له نیمایي نه اوښتې د اختر چې راغی د خیره د اختر نه وروسته به بیا تا هم میلمه کړو او په اومه سټوډیو کې به بیا له خیره ستا غږ ډېر خوندور او ښکلی راشي. انشاءالله زه خپل موسیقۍ سره خپل اواز خپل اورېدونکو ته هغې کې د ساحل صاحب کلامونه زموږ د نورو خو شاعرانو کلامونه چې کوم ستاسو د زړه د خوښې دي هغه به ټول درته ووایم د خیره او د خپلو اورېدونکو سره به خبرې وکړم. د ساحل صاحب او ستاسو ډېره ډېره مننه، د خپلو اورېدونکو نه ډېره مننه، د بي بي سي راډیو د ټولو ملګرو نه، هغه چې لوی کارکونان دي واړه کارکونان دي، یو دنیا مننه، یو دنیا مننه ستاسو نه. زمونږ د خبریالانو په اصطلاح په راډیوي څپو کې در سره خوښ شولو، مننه کوو. زمونږ بل همکار غواړي چې د ساحل صاحب یو شعر راته واوروي. ساحل صاحب لږ حوصله وکړئ. آواز ژوبل ګلونه درنه مړاوي نشي، پیښه په دې لور کوه کله کله، زما د خوږ زړګي وده زخمونه، نو ته د ژوند ویښوه کله کله. یو ځل په دغه لاره بیا راشه، پلونه د خپو دې پټوي ګردونه، په دې وده وده صحرا راشه، وشینده بیا د خپل نظر ګلونه. غواړي ړندې سترګې رڼا راشه، بلکه جانانه د ښایست اورونه، جانه که زړه مې خوږولی نشي، بیا خو یې لږ خوږوه کله کله.
د غرونو غاړې د ګلونو شونډې چاودې دي وچې دي خندا غواړي په غڼو جرو کې نازکې ګلې ستا د خواره اوربل هوا غواړي دا د ګورګورو او نخترو وږمې شرنګ د بنګړو غواړي او تا غواړي بنګړو له شرنګ ورکوه کله کله عشق او جنون لکه جوړه همزولي دواړو نن ستا په سر قسم خوړلی د بېلتانه په اژدها میره کې دوی ته هم غږ ورکوه کله کله زما د خوږ زړګي وده زخمونه نول ته د ژوند ویښوه کله کله ګرانو اوریدونکو زمونږ غږ د لندن اورئ او دا اوومه سټوډیو ده له وتلي شاعر رحمت شاه سایل سره سایل صاحب زمونږ اوریدونکي خورا ډېر دي که ستاسو اجازه یې لږ حوصله وکړئ زه به د څو کسان راواخلم بیا به تاسو ته وار درکړو د جواب دپاره سمه ده رحمت الله رحمت دی د چمن نه یې ټلیفون کړی دی بلې شین تړی صاحب تاسو او رحمت شاه سایل ته خپل د مینې شاعرانه دوستانه سلامونه وړاندې کوم زه هم د لیکوالي او شعر سره مې تعلق شته تېر کال مې یو د لنډو کیسو کتاب د رحمت ډالۍ په نوم چاپ شو لومړی غواړم چې د سوال مخکې دته یو څلوریزه ډالۍ کړم دلته خو جرم دی د دا خبرې چې څه له څه وکړي د ښکلا خبرې هغه دې ویني د رحمت پر کلي اوري د غم او د بلا خبرې او ستاسو په درنښت کې یو څلوریزه لا بل هم درته ډالۍ کوم وروسته سوال کوم په ډېره مینه د تڼي صاحب سره مو ډېر ګیله په دې ده چې رابطه نه راسره کوي او هغه دا ده دا د کومې ښکلا وخت زما په خوا شو چې خفا اشنا مې بیرته راپخلا شو ما رحمت ګڼلې نه وه چې به داسې بیا جوړه یې وه محفل ته سره راسو مننه رحمت شاه صاحب په د اوسني حالاتو کې که تاسو نوی کتاب چاپ شوی وي او د هغه نوم راته یاد کړي ځکه چې زه پروګرام ته ناوخته رالم د جومات څخه زموږ تراویح وې او تاسو در دا وخته څو ستاسو په حضور کې سوال وړاندې کول دي څو کتابونه چاپ شوي دي مهرباني وکړئ مننه ستاسو نه سایل صاحب زه در سره یم چرت مه وهه زه یاداښت لیکم د اورېدونکو پوښتنو ته به ځواب ورکړئ بشردوست د لندن نه ټلیفون کوي بلې بله السلام علیکم څنګه جوړ مننه مهرباني زه اول خپل سلامونه محترم رحمت الله صاحب ته وایم او د دا شعرونه واقعا د قدر وړ دي او خدای درته ښکلی استعداد ورکړی دی او زما لومړۍ پوښتنه دا ده د محترم رحمت الله صاحب نه چې تاسو څه عمر لرئ وبښئ که بیا مو پوښتنه وکړئ پوه نه شم څه لرئ په هر صورت د دې اوریدونکو پوښتنه خو ما صحیح وانه اورېده کېدای شي میرویس میاخیل را سره مرسته وکړي چې څه ویل فرید الله له ننګرهار نه ټلیفون کړی دی بلې زه د BBC راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم او د راډیو مېلمه صاحب ته هم سلامونه وایم او زما پوښتنه د صاحب نه دا ده اسلامي شعرونه دې ویلي دي او که ویلي دي نو څومره دې ویلي دي که ما ته دې پوښتنې ځواب راکړي نو مننه به وي مننه نعمت الله له بغلان د ټلیفون په لیکه کې را سره دی نعمت الله خان بله اورم زه نعمت الله د پلخمیر BBC ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم بیا مېلمه ته هم سلامونه وړاندې کوم ورته د مېلمه نه کوم سوالونه لرم یو سوال ما دا دی چې د اختر په مناسبت یې ما ته یو وړکی شعر ووایي مننه ستاسو نه او وروستی اورېدونکی دلته د لندن نه دی او دی بختیار زاځی دی بلې زاځی صاحب باختر زاځی تڼي صاحب ستړی مه شې جوړ په خیر باختر زاځی مهرباني زاځی صاحب امر وکړئ مېلمه ته هم سلامونه وایم څرنګه چې ستا تن مې هم ډېر خوښېږي او خپله بیا تن ډېر شوقي یم او ډېر ښه تن مې کولی شم او دې شاعر صاحب ته وایم چې دی د اتن دپاره کوم داسې مستند شعرونه لري او که څنګه مننه کوو زاځی صاحب ستاسو مهرباني یو څه ما سره دي که وخت راکوي چې ووایم وخت خو اوس نشته زه انشاءالله چې ستا ټلیفون به موږ یاداښت کړو بیا به بل وخت ټلیفون درته کړو ځکه چې یوه دقیقه وخت لرو او ورځو بیرته سایل صاحب ته سایل صاحب د دغه اورېدونکو ځینې پوښتنې تکراري او په هر صورت نوی کتاب مو تر پام لاندې دی چې چاپ شي د خیره
نوی کتاب چاپ کو خامخا به چاپ کو. اوس زما کتاب چاپ شوی دی نو لکه د وخت ورکول غواړي دا کتاب نوم دی تا په خپل تصویر کې څوک ځایوي. تا په خپل تصویر کې څوک ځایوي. اوکې او دغه زما مننه. بل اوریدونکي ویلي وو نعمت الله له بغلان نه وایي د اختر په مناسبت شعر او د بل اوریدونکي ځاځي د لندن نه د اتڼ په اړه نه پوهېږم اتڼیزو سندرو ته هم شعرونه جوړ کړي دي. داسې دا چې د اختر پاک له خو ما شعرونه جوړ کړي دي. البته یو مصره راته یاده ده چې بغیر له تا به څنګه میاشتې د اختر ته ګورم. بغیر له تا به څنګه میاشتې د اختر ته ګورم. مصره به هم هغه پوه شوي وي بغیر له تا به څنګه میاشتې د اختر ته ګورم. مخکې مصره ته څنګه ده دا اوس رانه هېره ده. ستانه مننه کو سایل صاحب. زمونږ وخت به متاسفانه له بده مرغه وخت مو په خلاصېدو دی. ستانه زیاته مننه کوو او د هغه اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې وخت مو ورنه کړی شو. دا اوومه سټوډیو وه له رحمت شاه سایل سره. کوي خلکا مینه مکوي بیا بشوګری کوي ځان ته بخیری کوي اوس خو باور نه کوي خلکا مینه مکوي ځان سره چې کوي خلکا مینه مکوي بیا بشوګری کوي ځان ته بخیری کوي اوس خو باور نه کوي خلکا مینه مکوي ځان سره چې کوي خلکا مینه مکوي. مخ په پاڼو دي زړونه یې د کاڼو دي نو کاڼو باندې څه کوئ خلکا مینه مه کوئ کاڼو باندې څه کوئ خلکا مینه مه کوئ بیا به شوګیرې کوئ ځان ته به خیرې کوئ اوس خو باور نه کوئ خلکا مینه مه کوئ ځان سره چې ښه کوئ خلکا مینه مه کوئ. شوګیرې کوي ځان ته بخیرې کوي اوس خو باور نه کوي خلکا مینه مه کوي ځان سره چې ښه کوي خلکا مینه مه کوي. ظلم په خپل زړه کوي خلکا مینه مه کوي یا به شوګیرې کوي ځان ته به خیرې کوي اوس خو باور نه کوي خلکا مینه مه کوي ځان سره چې ښه کوي خلکا مینه مه کوي.
مرزي کیسه واورئ د زړګي کیسه خیر د تشرات کوي خلکا استاد محفلنا بینوا راغلما استاد محفلنا بینوا راغلما سپس دوها وجنا راغلما سپس دوها وجنا راغلما استاد محفلنا بینوا راغلما استاد محفلنا بینوا راغلما سپس دوها وجنا راغلما سپس دوها وجنا راغلما استاد محفلنا بینوا راغلما استاد محفلنا بینوا راغلما
شوا یو هنګام دې محبت جوړ شوا یو هنګام دې محبت جوړ شوا یو هنګام دې محبت جوړ شوا چې زه پکله دې آشنا راغما چې زه پکله دې آشنا راغما زه پسل دوه پښنا راغما زه پسل دوه پښنا راغما ستاد مفلنا بینوا راغما ستاد مفلنا بینوا راغما خلق را خوشه ما پکان ملکی 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 چې په نظر کې د دنیا راغلمه چې په نظر کې د دنیا راغلمه زه پس دوه پښنا راغلمه زه پس دوه پښنا راغلمه ستا د مفرنا بینوا راغلمه ستا د مفرنا بینوا راغلمه زه پس دوه پښنا راغلمه زه پس دوه پښنا راغلمه ستا د مفرنا بینوا 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 چې دنیا دا بګلتا انسان راغې مینا راغله فتنه راغله طوفان راغې ما بیګا په خوب خورې زلفې لیدلې خدای دې خیر کړي چې کاسد پریشان راغې جوړه کو جونګړه په ځنګل کې راځه چې و جوړه کو جونګړه په ځنګل کې راځه چې و جوړه کو جونګړه په ځنګل کې راځه چې ته سال جوړه دنیا کړ په دنیا کې د ګل په خاموشه او د بلبلو په نوا کې دا چې د خندانو رخشان کړو په جړا کې
تر هغه ګوري او بل ته چورک شو په یو بل کې راځه چې و جوړه کو جونګړه په ځنګل کې تر هغه ګوري او بل ته چورک شو په یو بل کې راځه چې یو جوړه کو جونګړه په ځنګل کې راځه چې و جوړه کو جونګړه په ځنګل کې دیوه د خوشحاله شي زمونږ بله چې ماښام شي ماښام د لیلې لاس کې د شفق د میو جام وي بد پامه شي د ځانه چې د ستورو په مونږ پام شي د مینې پټ پټاڼې وي د سترګو په زنبل کې راځه چې یوه جوړه کو جونګړه په ځنګل کې د مینې پټ پټاڼې وي د سترګو په زنبل کې راځه چې یوه جوړه کو جونګړه په ځنګل کې راځه چې یوه جوړه کو جونګړه په ځنګل کې منت پارا پیغلی پلوشی قدم راشی ارسوک پریشانی پلاس نسیم د سهر راشی جولای که غوړی تلی راته ګل په بستر راشي ستا سر دی زما زما سر ستا په څنګل کې راځه چې یوه جوړه کو جونګړه په ځنګل کې ستا سر دی زما زما سر ستا په څنګل کې راځه چې یوه جوړه کو جونګړه په ځنګل کې راځه چې یوه جوړه کو جونګړه په ځنګل کې چې جوړ کو د سپوږمۍ د پلوشو ځنې ټالونه جوټې چې نرمې نرمې راله راکړي نهګتونه اغوستم د ګل د رنګینه څادرونه تر هغه وخته زنګو چې وخورک شي په ځنګل کې راځه چې یوه جوړه کو جونګړه په ځنګل کې تر هغه وخته زنګو چې وخورک شي په ځنګل کې راځه چې یوه جوړه کو جونګړه په ځنګل کې راځه چې یوه جوړه کو جونګړه په ځنګل کې